په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ لکه د امنیت نشتوالی، د نشهیي توکو کرکیله او کاروبار، اداري فساد ترڅنګ یوه لویه ستونزه په افغانستان کې د نن او له افغانستانه د باندې د مهاجرینو یا بېځایه شویو کسانو ستونزه ده. یو شمېر خلک پر حکومت نیوکه کوي چې د مهاجرینو د راستنېدلو یا د دوی د مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره کومه مشخصه تګلاره نه لري، چې حتی په ایران او پاکستان کې میشت مهاجرین په اکثره مواردو کې د افغانستان پر وړاندې د سیاسي وسیلې او فشار په توګه استعمالېږي. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي په یونان کې د افغانانو د ټولنې مرستیال ښاغلی زلمی پښتون، د کډوالو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو د ریاست مشر اسلام الدین جرات، د حقوقي چارو کارپو امین الله شارق او د ولسي جرګې غړی ډاکتر محمد ظهیر سعادت. تاسو ټول سری میشه بحث بخیر راغلی. آقای جرات، در آغاز به شما میگم میشه بگوین که پالیسی مشخص وزارت مهاجرین یا عودت کنندگان چیست؟ چگونه یک پالیسی دارید شما؟ قبل از اینکه سوال شما برم نیاز به یک پیش زمینه است، اویی که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان قسمی که از نامش هویداست زمان جزئی از بدنه حکومت افغانستان میشه که نیازمندی احساس میشه و استراتژی انکشاف ملی افغانستان بخصوص استراتژی سکتور عودت و مهاجرین به این وزارت در بخش‌های مختلف وظایف را سپرده، از جمله 5 بخش مهم است. یکی عودتی که به داخل افغانستان صورت میگیره باید داوطلبانه و مسئول و با عزت باشه. به این معنی که هیچ کشور حق نداره که جبران مهاجرین افغان را اخراج کنه. ما باید در این قسمت رسیدگی کنیم از طریق گفتگوها و همچنان از مجاری دیپلماتیک افغانستان گفتگو صورت بگیره تا کشورهای میزبان را به نحو قناعت بدیم تا باقی بمانند تا زمانی که وضعیت در داخل افغانستان خوب نمیشه. دوم در قسمت بیجا شدهای داخلی هست که در این اواخر بیشترین سر صدای رسانه است. من قدر میکنم در این قسمت مسئولیت وزارت امور مهاجرین است که جو یا عواملی که سبب شده اینا دست به بیجا شدنهای داخلی بزنن، زمانی که این رفع شود ما در این قسمت وظیفه داریم که دوباره اینا را با مصرف نهادهای کمک رسان انتقال بدیم به محلات اصلیشان تا زمانی که باقی میمونن بدون از اینکه نقش اجرایی داشته باشیم نقش هماهنگ کننده داریم از طریق نهادهای ملی و بین المللی که در این قسمت رسیدگی های صورت گرفته. همچنان در قسمت اسکان دوباره کسایی که برگشت میکنن به داخل افغانستان که این نیاز اولا که وزارت امور مهاجرین ایجاد شده بود چنین نیاز احساس نشده بود، اما پس از سال 1385 که در اون زمان جناب نظری صاحب وزیر امور مهاجرین بودن، اونا در قسمت اسکان هم راهکارهای را پیشکش حضور جناب رئیس جمهور افغانستان داشتن که پس از گرفتن فرمان 104 در مورد توزیع نمرات زمین و ساخت ساز شرکا، بهسازی شرکا و بهگشایی شرکای وزارت امور مهاجرین که در این قسمت هم شما میدونید از نگاه کمیت در 34 ولایت افغانستان در حال حاضر ما 60 شهرک داریم که خیلی در ولایاتی که در حال حاضر شهرداریش نتوانسته که نمرات توزیع کنه، اما عملا وزارت امور مهاجرین یکی 2 شهرک در هر ولایت داره. از نگاه کمیت میپذیرم، اما از نگاه کیفیت 27 شهرک داریم که برگشت کنندگان در این شهرک ها زندگی میکنن. این مواردی است که استراتژی ملی افغانستان این وظایف را به وزارت امور مهاجرین سپرده. یعنی همون استراتژی را که یونوجیسی ساخته بود همین مسائل شامل همون استراتژی است؟ دقیقاً که همون هزاره سوم که پس از اینکه در سال 2000 افغانستان ملحق به او نشد، اما در سال 2004 تونست که ملحق به او شود NDS و بخش استراتژی انکشاف ملی افغانستان هم شامل از او است و باز دوباره سکتور بندی میشه که ما در سکتور حمایت اجتماعی حکومت افغانستان قرار داره وزارت ما. تشکر. انشالله به شما برمیگردم. آقای سعادت به شما برمیگردم. بر شما محسوس است که استراتژی که به وزارت مهاجرین یا عودت کنندگان ساخته شده باشه چیزی عملی شده باشه یا مهاجرین حداقل سهولت پیدا کرده باشن، چیزی که مثلا ساختن شهرک‌ها اشاره شد یا مسائل دیگری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان توضیح خبری و همچنین حضار در میز گرد. ما قبل از اینکه جواب سوال شما بردم یک چیز خدمتتان عرض میکنم که مشکلات مهاجرین در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان هم جزئی از مشکلاتی است که کشور ما یا حکومت ما در او دست پنجه نرم میکنه و روز به روز ما به طرف بحرانی شدن اوضاع میریم و افغانستان بیشتر به یک مارکت مصرفی میمونه نسبت به یک کشوری. به این معنا که هر کسی در بیرون از این کشور استراتژی و برنامه را خودشان طرح میکنن
و باز من در افغانستان به خواست خود را تطبیق میکنم و به می خاطر هم است که ما در 10 سال گذشته با وجود کمک‌های انگفتی که از جامعه جهانی دریافت کردیم، با وجود همکاری‌هایی که با کشورهایی که در افغانستان در قضیه افغانستان دخیل بودن از به عنوان همکار، نتونستیم که کشور را به ساحل نجات سوق بتیم، به یک جای برسیم که حداقل درد و رنج ملت ما کم شود. مشکلات مهاجرین و وزارت مهاجرین همچنین است. نبود یک برنامه منظم و دراز مدت جهت فراهم آوری زمینه‌های برگشت بر مهاجرین، چون خدمتتان گفتم که پروژه ها در بیرون ساخته میشه، فقط در تطبیقش از ما همکاری میخوان و به می خاطر هم است که باز پروژه ناکام میمانند. و همچنان نبود ایجاد زمینه های کار برای کسایی که از بیرون از افغانستان، از بیرون مرزهای افغانستان به داخل افغانستان عودت میکنند و به می خاطر است که این پروسه ناکام شد. و همچنان کمک ناهماهنگی در کمک های جامعه جهانی با حکومت افغانستان، به طور مثال جامعه جهانی یا UNHCR یا بالاخره ملل متحد یک مقدار پول تخصیص میده به خاطر کمک به مهاجرین. چون در اینجا برنامه وجود نداره، برنامه تطبیق یا مصرف از امی بودجه وجود نداره، به مو خاطر است که پول در پیش دونر میمونه، برنامه ناطرح شده، ناتایید شده، سال مشکلات به جای خود باقی میمونه. چی فکر میکنین که کادر یا ظرفیت وجود نداره به خاطر عملی کردن پروژه های یا برطرف کردن مشکلات مهاجران، یا ای که اراده وجود نداره؟ کدامش شما من فکر کنم از همه مهمتر اول اراده باید وجود داشته باشه. وقتی که یک اراده وجود داشته باشه، باز اراده میتونه که یک کادر به وجود بیاره. در زمانی که در حکومت افغانستان نه اراده وجود داره، وقتی که اراده وجود نداشت، کادر هم طبعا به وجود نخواهیم آمد. اما موضوع کادر اگه باشه آقای سعادت، در هر وزارتخانه که ببینین مشاورین وجود داره که تقریبا هزاران دلار معاش میگیره. شما اگه محاسبه کنین معاش کسانی که به نام مشاور کار میکنن شاید که بیشتر از لک‌ها دلار شود. باز برگشت برمیخوره به نمو مدیریت‌های ضعیف حکومتی. به طور مثال ما میلیون ها دلار سالانه مصرف میشه به عنوان ارتقای ظرفیت، اما وقتی که سال ختم میشه اصلا ظرفیتی وجود نداره. حتی امی به طور مثال خدمتتون عرض میکنم، وزارت‌های شما آگاه هستین در جیران هم قرار دارین که حتی 20% بودجه انکشافیش مصرف کردن نمیتونن، در صورتی که در کشوری که وجب از وطن میتونی تو پروژه بسازی و میتونی پول به مصرف برسانی. عدم جذب کمک‌های خارجی و عدم مصرف کردن امی پول یا نبود یک برنامه دراز مدت از طرف حکومت افغانستان، نه تنها در عرصه مهاجرین، در تمام عرصه های نمی رقم ما در یک حالت سردرگمی به سر میبریم. و به این خاطر هم است که هیچ بهبودی در وضعیت زندگی و معیشتی افغانا به وجود نمیاد و هم هیچ بهبودی در اوضاع امنیتی و ثبات در این کشور. تشکر. برمیگردم. ښاغلی پښتون، تاسو راځو په یونان کې د مهاجرینو په حال تاسو نه پوښتنه کوو چې په یونان کې مهاجرین کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ وضعیت هلته څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې به زه خپل او د خپل د ټولنې په هکله تاسو ته معلومات درکړم. زما نوم زلمی پښتون یم، مرستیال د افغانانو ټولنې یم. موږ 2007 کال کې د ظاهر محمد مؤمن په مشرۍ باندې دا ټولنه ایجاد کړه د افغانانو ستونزه هوارولو په مخه. نو افغانانو چې بې شمېره د موږ تاسو ټولو هیوادوالو ته معلوم دی چې په یونان کې تر ټولو اروپا نه پر سختو شرایطو کې، یعنې زه وایم په ډېره دنیا ملکونه ژوند کوي. نو په موږ اول سر کې چې پیل وکړه، تر هغه وخت کې دومره مهاجرینو راتګ نه و که راتله مو هغه زلمي ځوانان مو چې دومره ستونزې نه درلودې. اوس وخت کې چې مهاجرین راځي، یعنې شپېته تر 15 په سلو کې کورنۍ دا ټول واړو ماشومانو سره په هغه سره، او دا کورنیانې چې دي چې له هېواد نه راځي، د دې لومړی سر کې ستونزه خدا ده چې موږ تاسو هېوادوال راستنېږي چې عامه پوهاوی بالکل د افغانستان کې زما په فکر هېڅ د مهاجرت په هکله نشته، هېڅ داسې یو پالیسي نشته چې خلک پوه کړل شي چې تاسو ځئ هلته کوم څه تاسو ته انتظار کوي. خلک دي 80,000 70,000 لک یورو پورې مصرفوي یوه کورنۍ هلته رارسېږي او سبا یې په پارک کې ژوند کوي. یو پارک ده چې هلته لاړ شي سلهاو کورنۍ او ماشومان ناست دي چې ورځې لاړ شي داسې کومکي هغه دي مؤسسې دي چې دوی ته لاړ شي سهار ډوډۍ د دوی ماشومانو ته ورکړي او غرمې ډوډۍ. کور نه پیدا کېږي. کوم موږ او تاسو هېوادوال چې زړه سوی ولري لا یو کورنۍ ځان سره وي او کمی نه لري نه وي، او افغانان هم چې هلته ځي د اوسېدو په تمه نه ځي، یعنې غواړي چې یونان نه اروپا ته لاړ شي، وړاندې لاړ شي.
او وړاندې تګ د دوی چې ده د دوی په نظر کې لري دلته چې رارسېږي یو خو لاره اروپا اوس ډېره کلکه بنده کړې. زه د ټولو هېوادوالو نه غواړم چې په دې پوه اوسي چې هغه اروپا پخوا چې تاسې خلکو نه اورېدلی چې څوک تله و ښه ژوند و هغه شی نشته. هر څوک چې رسېږي دا اوس اروپایي هېوادو ته اما ښه چې قبولي پکې شته ښه سیاسي پناه چې ورکوي هغو هېوادو ته هم چې ورسېږي تر 3 کاله دوی ته پناه نه ورکړل کېږي. 2.5 کاله 3 کاله هېڅ د دوی عامه پوهاوی نه منظور دا و چې یعنې خلک باید پرې پوه شي چې ګورئ دلته چې د نن ورځ د انساني قاچاق وړونکي دومره قوي خلکو باندې اثر غورځولی ده چې هغه ته د اروپا نه بلا تشبیه جنت جوړ کړی. هر هغه مهاجر چې هلته راځي هغه چې ګوري خپل ژوند ته ژاړي ځان سره. خلکو نه په لکاو موږ هلته خلکو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ خپله په حلولو کې څومره پسې وس کېږي نه د یوې ټولنې له وس نه موږ ډېره خدمت هلته کړی. تقریبا یوې ټولنې موږ له یو سفارت نه خپل تر وس هم زیات کار هم کړی. لکه د خلکو ته کورونه یې نه ورکول په مظاهرو په څه هم چې له وس کې د یونان په حکومت نه هم د یو څه کورنیانو لپاره ځای واخیسته. لکه بعضې خلک په چې تله په لارو کې داسې سمندر کې ډوب سو هغه کې سو. اوس وخت کې دننه هم چې موږ راتلو دلته موږ بهرنیو چارو وزارت کې خبر شو چې یوه کښتۍ په ډوبېدو کې ده ماشومان هم ورسره دي ښځې هم دي. خو دا مو یونان حکومت مو خبر کړی دی چې دا اوس یو څو دقیقې تر مخه چې دلته موږ تاسو سټوډیو ته تشریف راوړو موږ ته خبر راکړه چې هغوی ته یې نجات ورکړی. نو زه راځم په دې باندې چې د افغانستان حکومت دلته یعنې هېڅ عامه پوهاوی د مهاجرت په هلته د مهاجرینو وزارت کوم استازی یا ټیم هم شته چې مرسته وکړي په دې مسایلو؟ وزیر صاحب راغلی و محترم. البته وزیر صاحب راغی یو څو قومي مشران لکه سپین ږیري د قومو یو څو کسانو سره یې وکتل. نه د کوم موږ په حساب کې د افغانانو رسمي ټولنه په یونان کې د موږ یو کس سره نه نماینده سره نه چا سره کتل نه یې چا په ستونزې په هکله چا له موږ نه پوښتنه کړې. ستونزې حل کړې؟ هېڅ ستونزه ما ته پالیسي په موږ ته هېڅ خبر راونه رسېدی د په هکله چې څه یې وکړه څه یې ونه کړه. موږ ته چا معلومات هم رانه کړه. او یونان حکومت سره هغه شیان چې په مخ موږ خپله بول له هغې نه خو زیات موږ څه ونه لیده چې والا راغلی کوم داسې کار سوی چې موږ نظر پرې غورځولی چې والا دغه کار د مهاجرینو چارو. البته د افغانستان حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت چې ده د خپل تر وسه یعنې هر څه چې د ډیپلوماسیکو اړیکو له لارې کېږي هغو یو څه مشکلات حل کړي. مګر د مهاجرینو چارو وزارت د ما په نظر هېڅ څه کار نه ده کړی په یونان کې چې داسې موږ وایو چې دا یعنې منظور مو دا دی چې په افغانستان کې هغه خلک چې اروپا ته غواړي چې لاړ شي پیغام مو دا دی چې هغه دریک یو متل دی چې وایي صدای ډول از دور خوش است. موږ زه دغه غواړم ورته وایم چې ګرانو ورونو هر څوک چې هغه 15,000 $10,000 چې د ځای نه په ځي یا ته اروپا پورې ورکوي هغه د خپل په کورنۍ سره دلته په یوه ښه لاره باندې مصرف کړي. ځکه که یونان ته تاسو راورسېد نن ورځ یونان کې زه چې راتلم یونان نه دلته په 4,000 یورو غیر قانوني خلک په قاچاق په ډول د یونان نه ایټالیا ته وړه. نن ورځ زه یوه میاشت نه کېږي دلته راغلی 15,200 باندې دوی وړي ورځ په ورځ لارې بندې کېږي. اروپا یو قوه جوړه کړې په نوم د فرنټکس سرحدي ساتونکي دي. دا چې جوړ سوي له هغه وخت نه د مهاجرینو تلل ډېر ستونزمن سوي. نور که څوک په دې تمه راځي اروپا ته اروپا هغه ښکلی باغ او ښکلی جنت نه ده پاتې چې خلک په دې تمه مخکې راتله. اوس اروپا بدله سوې. اروپا تا نه خپله اروپا ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو وخت کې چې یو ملک خپل ملت ته دا هغه نسي ورکولی چې هغو دې په دې قانون کې چې تاسو اقتصاد ستونزه دا ده هغه ده هغه هم په مهاجرینو وړړئ وایي دا د مهاجر زیات من نه کوم پښتون چې بیا تاسو ته بیرته راځم. ښاغلی شارق څه فکر کوي چې په ځینو مسایلو کې یعنې د مختلفو مشکلاتو یا بخښونو لپاره وزارتونه جوړي مثلا د ښځو چارو وزارت د مهاجرینو لپاره بیل وزارت. فکر کوي چې د مهاجرینو ستونزه به دومره لویه وي چې د وزارت له وسې نه پورته وي که وزارت واقعا پاتې راغلی په خپل کار کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې محترم میلمنو او د تلویزیون محترم لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تشکیلات کله چې په منطقي لحاظ سړی ورته وګوري او ادارې چې کله جوړېږي همداسې خبره لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله چې چېرته ضرورت پیدا کېږي هغې دپاره سړی اداره جوړوي. لکه موږ او تاسې لیدل چې په وخت کې موږ د مهاجرینو په نامه باندې اداره نه پېژندله په دې خپل حکومت کې. خو کله چې ضرورت پیدا شو دا اداره ایجاد شوله. یا د ښځو چارو په رابطه باندې چې کوم وزارت چې جوړ دی یا د نشهیي توکو وزارت. خو دغه وزارت دغه تشکیلات بدبختانه په افغانستان کې کله د اشخاصو افرادو لپاره هم جوړېږي. دې نه باید هم سترګې پټې نه کړو چې د شخصونو اشخاصو افرادو لپاره ادارې جوړېږي چې وزیر مقرر کړي او یا رئیس او یا څوک. خو که په مشخص ډول باندې راشو په دغه ادارو باندې خصوصا چې بحث د مهاجرینو او بېځایه شوو په رابطه باندې دی په افغانستان کې موږ تاسو ولیدل چې په دې 4 لسیزو کې
ډېر ناخوالې را مابینځته شولې او په دې کې ډېر کډوال موږ او تاسو ویلو چې په دنیا کې فکر کوم چې په لومړي قطار کې زموږ کډوال دي او دغه کډوال نو تقریبا اروپا امریکا او د 15 قارې د ځمکې د کورې په افغانانو امریکا ته خو رسېدل مشکل وي خو دا نور هېوادونو ته ځي چې بدبختۍ سره ډېر مخ نشته دي خیر مهاجر خو شته خو هر لحاظ باندې چې وځي خو په دوه ملکونو کې چې هغه پاکستان او ایران و چې هغه دوی خپل سیاسي موخې هم درلودلې چې موږ تاسو اوسه پورې ګورو او هم همسایتوب دوی سره او هم افغانانو کولی شو چې په پیاده شکل باندې هم د دواړو ملکونو ته سفر وکړي او هلته لاړل بالاخره موږ تاسو ولیدل چې په پاکستان کې حتی د 15 میلیونه زیات مهاجرین موږ یو وخت کې درلودل او اوس وایي کېږي چې د 2 میلیونو نه زیات او همداسې په ایران کې په دغه حال باندې نو بناء دلته ضرورت پیدا شو چې د دغه امورو د تنظیم په خاطر باندې یوه اداره باید را جوړه شي اگر چې د اداره خو لا د مخکې را جوړه وه خو زموږ په اساسي قانون کې چې تاسو وګورئ په 9 ماده کې په یو بخش کې ویل کېږي چې دولت د هیواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي چې دغه وظیفه د وزارت خارجه او د مهاجرینو وزارت په خاص ډول باندې ده چې دغه اتباع چې بالکل چې دغه د سرحد نه بیرون ته هر افغان ووته هغه د دغه دواړو وزارتونو وظیفه ده چې دغه باید دغه کې د دوی د حقوقو امتیازات هغه حقوق او امتیازات او انساني تاسو ته معلوم دي او زموږ په قوانینو کې معلوم دي چې یو انسان کوم حقوق لري د ټولو حقوقو نه باید دوی دفاع وکړي او بل 14 ماده د اساسي قانون هم یو برخه د مهاجرینو وزارت ته دنده سپاري چې دولت مستحق اتباعو ته د استوګنځایونو د برابرولو په خاطر باندې چې مخکې جرأت صاحب ورته اشاره هم وکړه چې دوی په دې رابطه باندې څه هلې ځلې کړي دي یعنی دا کارونه باید چې بیرته کله راستنیږي د هغوی دپاره لااقل دا شرایط په دوی مساعد کړي یعنې د دغه دوو قانون د اساسي مادو په اساس باندې د دوی مکلفیتونه جوړیږي او دوی باید خپل استراتیژي او پلان د دغه دوه مادو په اساس باندې نور قوانین به جوړ شي او اما یو شی بل هغه اشاره کوي چې پالیسي او تګلاره درسته وي داسې خو به نه وي چې دا 2 میلیونه چې په پاکستان کې دي زیات و کم یا 2 میلیونه په ایران کې زیات و کم دوی به هېڅ کور نه لري په افغانستان کې دوی بیا له کوم ځای نه شي خو طبعا کلی به لري یو چا پورې باړه لري که چیرې پالیسي درسته شي تعقیب یې کړي او صحیح څېړنه وشي فکر نه کوي چې اکثره کسان به کورونه هم لري په افغانستان کې د کورونو رابطه باندې هم خبرې باید وکړو دا هم یو بیل بحث دی هر افغان چې د هغې ځای نه راځي نو دا ستاسو خبره درسته ده او دا ټول بې کوره هم نه دي او ټول نادار هم نه دي زموږ په دې خو یو مسله به وي چې یو کور که مهاجر شوی و یو کور نه به اوس 15 کوره جوړ شوی نو خیر که جوړ شوي موږ هلته هم کاروبار کړی ډېر مهاجرین موږ په پاکستان او ایران کې هم حتی شته دي چې هلته هم کورونه لري دلته هم د امکانات لري خو بیا هم هغه برګه چې لاس کې رانیول دي د مهاجرینو ریاست زما نه مخکې منډې وهي چې ما ته یوه نمره راکړه او کور راکړه بیا بالاخره هغه کوم پروسیجر چې دوی ورته جوړ کړی دی هغه دا کوي خو دغه ظرفیت باید پخپله په وزارت کې موجود شي شارق صاحب د نور موضوعاتو ته بېرته وګرځم بحث به ورباندې وکړو انشاءالله بېرته به وګرځم آقای جرأت دو مسئله یک مسئله که اگر وزارت شما یا شما مثلا توانایی زیر ندارین که به طور مکمل مشکلات مهاجرین چه در داخل و چه در خارج به طور کلی رفع کنین چرا همون چیزی را که آقای پشتون اشاره کردن که آگاهی عامه درست نیست به مردم که مردم هنوز هم به شکل سیل مهاجرت میکنن و به هزاران مشکل روبرو میشوند من دوست داشتم که بیشتر مهمان برنامه شما کسی می بود که در این روزا صدای خیلی ها بلند رسانه‌ای داره بدون از اینکه در مورد استراتژی وزارت ما چیز بدانه خیلی دوست داشتم اما باز هم سر سوال شما میم که اگه منظورتان آقای زابلی باشه من برشان تماس گرفتم گفتم که روز مصروف هستن از اینکه با وجود احترام و خیر داخل باز با موضوع یک بحث میکنیم سرش اما در حال حاضر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با درکی که اتباع افغانستان در حقیقت واقعا که آگاهی درست در مورد قانون پذیرش کشورهای اروپایی ندارن ایره میپذیرم تمامی شهروندان در داخل افغانستان از سوی قاچاقبران انسان به نحو فریب داده میشن و در حال حاضر برآوردهایی که صورت گرفته نشان دهنده از این است که پس از قاچاق مواد مخدر دومین چیزی که عاید بیشتر داره قاچاق انسان است در سطح جهان اما در این قسمت در سال 1391 مالی یک مقدار پول را از وزارت مالی افغانستان وزارت امور مهاجرین با ابتکار شخص خودم که رئیس اطلاعات از این وزارت باشم اما با تاسف که چنین پولی از سوی وزارت مالی افغانستان در نظر گرفته نشد ما قرار بود که از طریق آگاهی دهی از طریق بروشور
پیام های تبلیغاتی یا بازرگانی از طریق یعنی شبکه‌های مردم تلویزیونی شما پول اشاره کردین فقط آقای جرأت سال گذشته گفته میشد که یونیسیار 95 میلیون دلار وعده کرده بود به وزارت شما. همین 95 میلیون دلار شما در کجا مصرف کردید؟ من میخوایم که گپای خود تکمیل کنم. پس از او در قسمت آگهی دهی در این مورد که هر کشور اروپایی هیچگاه پذیرنده مهاجرین نیست، یعنی وقتی که شهروند افغانستان از نقطه صفری حرکت میکنه به طرف اروپایی، به این معنی نیست که با رسیدن به اروپا او پذیرفته شود. کنونسیون 1951 ژنوا و همچنان پروتکل های ضمیموی که در مورد پناهنده پذیری موجود هست، کیس های سیاسی است که پذیرفته میشه. کسایی که مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان دارن و یا هم جو حاکم در داخل افغانستان وقتی که بررسی میکنن از نگاه امنیت، اقتصاد، فرهنگ و یعنی آینده خود در داخل افغانستان تاریک میبینن و امیز که گام میبردارن به طرف اروپا به خاطر از اینکه بتونن یک آینده روشن در انتظار خود داشته باشن، اما بدون از اینکه بدارن کشورهای اروپایی در حال حاضر مطابق با کنوانسیون 1951 ای داخل مفادات از کنوانسیون به هیچ صورت نمیشه الا اینکه کیس سیاسی داشته باشه. ما ماهانه 2 پرواز از کشورهای اروپایی به داخل افغانستان داریم که همه‌اش کسایی است که با مصرف 24 الی 25 هزار دلار آمریکایی از طریق دروازه های ورودی اروپا از جمله کشور ترکیه و یونان و همچنان از آبهای اندونزی وارد کشورهای اروپایی میشن، اما وقتی که کیس سیاسی ندارن دوباره برگشتانده میشن به داخل افغانستان. ما در این قسمت امو طرحهای پیشنهادی خود به وزارت مالی افغانستان داشتیم، اما نمیفهم که چطور شد که این بودجه از سوی از او پذیرفته نشد. ما میخوایم بگیم که اذعان کنم که در این مورد وزارت ما و ضعف خود داشته. ما ایره میپذیرم به این خاطر که اگر ما آگهی دهی نداشته باشیم در حال حاضر 65 هزار اتباع افغانستان در یونان زندگی میکنن، خیلی در یک حالت بد و رقتبار، حتی که خیلی ها شرم آور است به خصوص من حیث یک شهروند افغانستان و ای که اتباع ما در کشورها کاسه به دستش یعنی صف بسته میکنه به خاطر یک لقمه نون پشت دروازه های کلیسا. خیلی ها تکان دهنده است که در این قسمت ما میخوایم که پس راه حلش بگیم. پس از سفر جلال مآب وزیر امور مهاجرین به کشور یونان، اونا مسئله را با شورای وزیران افغانستان مطرح کردند. پس از اینکه مطرح شد، جلال مآب رئیس جمهور افغانستان وزارت خارجه افغانستان را وظیفه داد که در این مورد رسیدگی صورت بگیره که خوشبختانه در حال حاضر قرار است شما میدونین که سفارت افغانستان که در یکی از کشورهای همجوار یونان بود در اونجا بسته شد، اما در یونان باز میشه. به این منظور که از جمله 65 هزار اتباع افغانستان نصفش خواستار برگشت دوباره به داخل افغانستان به صورت داوطلبانه است. اونجا رفتین دانستین که ما داخل مفادات کنوانسیون 1951 نمیشویم و خواستار برگشت هستند و فیصدی پایینش هم خواستار از است که به کشورهای دوم برن و شمار از اینا هم خواستار از هستند که در یونان باقی بمانند و نصف از که خواستار برگشت به افغانستان است. در این قسمت مشکلاتشان همه تا 1-2 ماه دیگه مکمل حل میشه. به این منظور که وقتی ما سفارت داشته باشیم شما از سوی سفارت نه چنین چیزی یعنی به همکاری سفارت وزارت امور مهاجرین تنها در 2 کشور همسایه اتشه مهاجرین داره اما در کشورهای اروپایی نداره، اما این دستگاه بزرگ دیپلماسی افغانستان است که وزارت خارجه باشه که در آینده معلوم میشه که چقدر حل میشه. موضوع پول پیشتر یادآوری کردین 95 میلیون دلار که یونیسیار سال گذشته اعلان کردن که به وزارت شما کمک میکنه، موضوع از پول چش در کجا مصرف شد و با شما سپرده شد؟ ما 3 قسم بودجه داریم، یکی بودجه انکشافی، یکی بودجه عادی و یکی هم بودجه که از طریق دونرها تمویل میشه که مصرف کنندش هم دونر است، پاسخگویش هم دونر است و هیچ گونه حسابدهی که دقیق و شفاف باشه به وزارت امور مهاجرین و یا هم به وزارت اقتصاد افغانستان ندارن. به این منظور که اونا خودشان طرحهای پیشنهادی خود به جامعه جهانی پیشکش میکنن، پول را دریافت میکنن و او وقت است که ما را در جریان میگذارن که ما در این قسمت شرک میسازیم. پولی را که شما رقمش یاد کردین یا پایینتر از او دقیق نمیفهم، ذهنم یاری نمیکنه در این قسمت. من فکر میکنم ممکن که همین قدر باشه. این در قسمت ساخت ساز 8 شهرک در 8 زون افغانستان بود که شهرک هایی که در حال حاضر داریم در شمار از شهرک ها بنا به نبود کار شمار از برگشت کنندگان فرار میکنن از این شهرک ها.
به این منظور که ما بتونیم شهرک هایی که دارای همه زیر ساخت ها یک چیزی که باشه. شما اشاره کردین که در شهرک ها شاید مصرف شده باشه، اما این تو گفته میشه معلوماتی که ما پیدا کردیم گفته میشه که این پول به دو دلیل دوباره مسترد شده. یکی که وزیر مهاجرین خواستار از این بود که پول باید به اکانت شخصیشان انتقال شود. موضوع دوم وقتی میگه یونسیار به وزیر مهاجرین گفتن که 95 میلیون دلار از پول براتون میتیم به کجا مصرف بکنین، وزیر مهاجرین میگه دوباره از نماینده یونسیار پرسان کرد که شما بگوین به کجا مصرف کنیم، میگن که یونسیار دوباره پول مسترد کرده همون 95 میلیون دلار را. ببینین مسئله مسترد پول نیست. ما بر شما تشریح دادم این خود یونسیار است که تصمیم میگیره که پول به کجا باید به مصرف برسه. اما در شماری از موارد مثلا وزارت امور مهاجرین از سال 85 به طرف بودجه انکشافی انتقالی داشت. در این قسمت جناب ما وزیر امور مهاجرین ضعف را احساس کرده وزارت خود دانست که واقعا درصدی چند در قسمت ظرفیت سازی در وزارت کارهای باید صورت بگیره. از جمله پول درخواستی که از یونسیار ما در قسمت داشتیم 32 مشاور در چندین ریاست وزارت امور مهاجرین جذب شد برای چند ماه که اونا بتونن طرحهای پیشنهادی داشته باشند. اما اگر مشاورین وزارت شما قسمی باشه که دیروز رئیس کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه اعلان کردن که یکیش از 15 هنرهای زیبا فارغ شده و یکی دیگه هم دوستی است که نه دری پشتو ازبکی هیچ زبان نمیفهمه به عنوان مشاور اونجا کار میکنن، فکر نمیکنی که این شاید وزارت و کار شما رو ضربه بزنه؟ نه، این خیلی ها خجالت آور است کسی که اسناد را چنین چیزی مثلا وانمود میسازه. من میشه که چند نفری که در اونجا مشاور بود اگر شما خواسته باشین اینجا در یک مناظره میارم کسی که ادعا کرده گویا اونا چیزی را نمیفهمن با ما مناظره داشته باشن. و کسایی بودن مثلا در بخش نشرات ما یک مشاور داشتیم، اونا چندین طرح ماهانه 2 طرح 3 طرح از جمله نزدیکی با جامعه مدنی طرح دادن. ما برگزاری از داشتیم در قسمت قانون اساسی افغانستان آمده که کار به اهل کار سپرده شود. وقتی یک کسی از هنرهای زیبا فارغ میشه او در بخش مهاجرین فکر نمیکنه که بسیار دور است؟ چه تجربه داره این مسئله که خیلی ها شفاف بود در قسمت جذب از اینا؟ چه قسم وقتی که پست ها بر رقابت گذاشته شد از طریق اصلاحات اداری آمدن؟ ببینید نه، وقتی که مشاورین یا کسایی که بالمقطع استخدام میشه در این راستا کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان دخل نداره. اما در قسمت جذب مشاورین مؤسسه و یا نهادی که تمویل کننده پول هست او ناظر هم است. در این قسمت از کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نمایندهشان بودند و این پست ها به اعلان گذاشته شد. از جمله چندین صد نفری که درخواست کار داده بودند به وزارت امور مهاجرین شارت لیست صورت گرفت. واقعا خوارزاده وزیر مهاجرین است؟ در میان از این تو کسی را که دیروز اعلان کرده اگر چنین مورد را کسی که با ثبوت خواست که ارائه کنم ما پاسخگو خواهد بودم. اما در ثبوت حال خود دیروز حاضر اسناد ارائه کردن گفتن که خواهرزاده وزیر مهاجرین است. ببینید به این معنی نیست که شما ببینید در این مشاورین کسایی بودن که 4,500 دلار آمریکایی هم معاش میگرفتن. ممکن که کسی باشه از طریق رقابت آزاد در اونجا جذب شده باشه. در این قسمت من معلومات دقیق ندارم، اما میفهم که اگر شما چنین اسناد به دستان باشه میشه که ارائه کنید ما پاسخگو باشم. اما یک سندی را خود دیروز کمیسیون سهم شکایت ما چنین چیزی را در وزارت امور مهاجرین خبرشون بنشر شد. خب این موضوع دیگه چنین چیزی را در وزارت امور مهاجرین شخصا که رئیس اطلاعات باشم آگاهی در موردش ندارم، اما نمیپذیریم چنین چیزی را. به منظور از اینکه پروسه خیلی ها شفاف بود، از طریق چندین سایت به اعلان گذاشته شد و پس از 20 روز شارت لیست صورت گرفت. نماینده یونسیار حضور داشتن، 2 نماینده یونسیار که به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری سوالات از اینا مطرح میشد و در راستای که اونا اپلای. خب یعنی اگر قضیه قسمی باشه، قسمی که رئیس کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه اعلان کرده، پس در این قضیه یونسیار هم شریک است. پس دیگه هیچگاه چنین مورد در او وزارت نبود. ما دوست داشتم که کسی که چنین اداره داشت با سند ثبوت در میز می بود. ما دوست دارم که یک موضوع دیگه که مثلا باشه. شاید شما خودتان کار زیاد کنین، کار زیاد بیشتری انجام بدهید در وزارت مهاجرین وزارتتان، اما چیز دیگه گفته میشد که تقریبا شما در وزارتتان در کابل نزدیک یا بیشتر از 1000 کارمند دارین. اوسط کار گفته میشه که 45 دقیقه در وزارت مهاجرین. نه چنین چیزی نیست. مطابق به قوانین داخلی افغانستان، به خصوص قوانین کار که در وزارت کار و امور اجتماعی است، ما مطابق به او رفتار میکنیم. شما در جریان هستین. گفته میشد که ماموری که از 45 دقیقه بیشتر در وزارت مهاجرین نمی باشه. تمامی ادعاهایی که در حال حاضر شما میگین، ما میخوایم بگیم که
استوار بر حقیقت نیست. ما به شدت رد میکنیم چنین مورد در وزارت نیست. وزارت امور مهاجرین مطابق به همو تایم کاری حکومت افغانستان رفتار میکنه و کدام وزارت استثنایی در داخل بدنه حکومت افغانستان هیچگاه نبوده و هیچگاه هم نخواهد. یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم، باز به دوستا برمیگردم. یک قراردادی یا تفاهم نامه‌ای که شما با بریتانیا و استرالیا امضا کردین به خاطر برگشت بعضی افغانان از آن کشوران، به کدام اساس مثلا نمی امضا شده که اونا حق دارن که کسانی که هستن دوباره باید دیپورت شوند به افغانستان؟ نه، چنین چیزی نبوده. یک مورد من میخوایم اشاره کنم. یکی از معین صاحبا که به حد من احترامم برش دارم، چون که با استفاده از جامعه مدنی افغانستان و آزادی بیان میخوایم که به عرض برسانم با توجه به احترامی که به جناب معین صاحب دارم، است که یکی از تفاهم نامه از مجرای قانونیش نه، بلکه از یک مجرایی که نمیفهم که اشتباها بوده و یا هم به امضا رسیده بود توسط معین اداری و مالی وزارت امور مهاجرین. من میخوام بگم بر شما پس از اینکه جلال ما وزیر امور مهاجرین به کشورهای اروپایی سفر داشتن، اسناد که ارائه کردن، همون روز دفعتا از طریق وزارت خارجه افغانستان او پروتکل فسخ شد که هیچ گونه جنبی اجرایی پس از این نداره. اما تقریبا 2 روز 3 روز قبل اولین شخص افغان از استرالیا دیپورت شده که این شخص زیر سن است، یعنی از 18 ساله پایینتر است که بیخی مخالف قوانین بین المللی است. چگونه اگر او قرارداد فسخ شد چرا دیپورت میشه افغان دوباره؟ ما در این قسمت یکی از مصاحبه‌های وزارت امور مهاجرین را میخوایم که به نحو نمیفهم که چقدر صلاحیت داره مقصر بدانیم که اونا بودن که به صورت انفرادی بدون از اینکه رهبری وزارت امور مهاجرین را در جریان قرار بدن خودشان گرفته بودن، دست به چنین چیزی زده بودن، یعنی ناخوانده امضا کرده بودن. حال دیگه افغانایی که در بریتانیا و استرالیا دیگه اونا باید تباه شوند، به این منظور دیگه باید پروتکلی که به امضا رسیده بود، اون نامه‌ای که به کشورهای اسکاندیناویه رفته بود، اون نامه فسخ شده. در حال حاضر جنبه اجرایی به هیچ وجه دیپورت شده. تقریبا 2 روز 3 روز قبل یک افغان که از استرالیا آمد زیر سن از دیپورت شده. ببینید ما بر شما گفتم کسایی که وارد اروپا میشن به خاطر از اینکه بدانن پناهنده پذیر شون و یا هم استرالیا و یا هم کشورهای آمریکا و بریتانیا، اگر کیسشان قابل پذیرش نباشه او کشورها مطابق با قوانین داخلیشان ما بر شما گفتم که ماهانه 2 پرواز داریم ما در میدان هوایی که بیشتر از چندین صد جوان افغان دیپورت میشه بنا به اینکه اونا کیسایشان پذیرفته نشده. تشکر. آقای سعادت، آقای جرات گفتن که هم استراتژی وجود داره هم مدیریت وجود داره. اگر مدیریت و استراتژی و پالیسی مشخصی در وزارت وجود یا داشته باشه، یک معین میتواند که یک تفاهم نامه بزرگه، یعنی به خواهش خود و به دل خودش ناخوانده به امضا برساند؟ اما طوری که آقای جرات گفتن شاید استراتژی و یکی ساختن استراتژی است، یکی تطبیق برنامه و استراتژی. چیزی را که ما در افغانستان شاهد از او هستیم و از هر گوشه و کنار سر و صدا بلند میشه، هر وزارت و هر واحد بودجوی افغانستان را مطرح میسازه. فقط در روی کاغذ شاید ما استراتژی هم داریم، برنامه هم داریم، اما متاسفانه ادارات ما ناتوان از تطبیق استراتژی و پلان‌های را که طرح میکنند است. یک مشکلی است. مشکل دوم نبود یک استراتژی درازمدت در وزارت ها. در روی کاغذ هست. به طور مثال یک وزیر در یک وزارت در یک پست وزارت وظیفه اجرا میکنه، به مدت مثلا 3-4 سال یک پالیسی را پیشنهاد دنبال میکنه. وزیر جدید که آمد از یک قسمت دیگه شروع میکنه، او کار در اونجا ناتمام باقی میمونه، یا اثر به سلیقه خود شروع میکنه. حتی تبدیلی افراد از پست‌های کلیدی به خاطر که مال وزارت مهاجرین هدفم نیست، یعنی وزارت مهاجرین جزئی از وزارت هاست که شاید همچه کار حکومتی شاید هم کارهای در وزارت مهاجرین بوده باشه. تبدیلی افراد از پست‌های کلیدی، یک کسی که 3 سال سر یک پروژه کار میکنه، وزیر جدید میاد یا معین جدید میاد میخواد که او آدم دیسکردیت بکنه، یک کس دیگه را به جای از او بیاره. به همین خاطر است که پلان ها هیچگاه جنبه عملی پیدا نمیکنه. فکر نمیکنی یکی خوب پلان است که تطبیق نمیشه، مثلا ضعف وجود داره. اما چیزی اگر در یک اداره مثلا وزارت مهاجرین اگر وزیر با معین صاحباش یا با کسایی که رؤسا هستن در هر هفته میتینگ داشته باشن، بالای مشکلات مهاجرین در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان صحبت کنند و گفتگو کنند، فکر میکنی که یک معین سر به خود بگیره یک تفاهم نامه را با بریتانیا و استرالیا امضا کند که شما حق دارین افغان‌ها را بیرون کنید؟ می‌خواستم که سر از این موضوع بگم. ببینین نبود یک مدیریت قوی در وزارت مهاجرین، وقتی که یک معین بدون از اینکه اجازه
همون بورد مشورتی وزارت داشته باشه یا بورد اجرایی وزارت داشته باشه و حداقل جوانب از جوانب مثبت منفی را بررسی بکنه و مشوره داشته باشه با در مجموع وزارت او را به تفاهم برسانه. به سر خود میره یک مشکل یک قضیه را یا قرارداد با کشورها میبنده، در صورتی که بیشترین ضررش یا متضررین از او قرارداد افرادی هستند که به صد مشکل حتی جانشان در خطر داده میخوان. خب برداشت میز اگر خیانت هم نیست، کم از خیانت هم نیست. این را باید مقام وزارت همون موینی که همچی کاری که سر خود انجام داده و در عدم آگاهی مقام بالای وزارت که وزیر باشه و دیگه بورد مشورتیشون، او را باید وزارت همون وقتی که امضا شده بود و مجای قانونی آقای سعادت که این امضای تفاهم نامه شاید که صلاحیت وزیر مهاجرین هم بلندتر باشه، وزارت خارجه و تا شورای وزیران باید در جریان گذاشته شود. طبعا وقتی که یک چیزی با کشورهای بیرونی عقد میشه، نه تنها وزارت خارجه، شورای وزیران و اگر به عنوان یک قرارداد می باشه باید دقیقا شورای ملی در جریان قرار بگیره، به خاطر از اینکه یک کار نیست که در ده صلاحیت یک شخص بوده باشه و یک وزارت بوده باشه. موضوع مهاجرین یک موضوع گسترده ای است که نه تنها به 10 سال اخیر تقریبا 30-40 سال شد ما با این مشکل مواجه هستیم و یک برنامه بسیار وسیع همه جانبه را نیازمند است که تا بتونه مشکلات مهاجرین ما که در بیرون مرزهای افغانستان به سر میبرند حل شود. به طور مثال برای مهاجرین افغان حتی در کشورهای همسایه و حتی فرا همسایه‌ای هم به عنوان انسان برخورد نمیشه. شما چند پیش دیدین که یک افغان در پشاور و پاکستان به خاطر 20 کلدار کشته شد و هیچ نهاد حکومتی حتی وزارت خارجه که مسئولیت درجه اول داره و نمایندگی سیاسی به نمایندگی از افغانستان در اونجا یک اداره سیاسی به نام سفارت وجود داره، هیچ کسی صدایش هم بلند نکرد و به هیچ مرجع هم شکایت صورت نگرفت. متاسفانه نبود دیپلماسی قوی در بیرون از مرزهای افغانستان که بیشتر متوجه وزارت خارجه میشه و وزارت مهاجرین آنچنانی نقشی نداره و نمیتونه که از حقوق حقیقی مهاجرین حداقل به عنوان یک انسان دفاع بکنن و همیشه در خدمت عموم مهاجرینی که در کشور به سر میبره در خدمت مهاجرین باشه. به صدها مهاجر افغان وجود داره که تا هنوز دروازه سفارت پیدا نکرده. به صدها مهاجر و امیالی وجود داره که در زندانهای کشور میزبان به سر میبره تا هنوز سفیر خبر نداره. شما امیالی مقامار بگیرین از وزارت خارجه بگوین که چند نفر خارجی اتباع ما در بیرون از مرزهای افغانستان در زندان به سر میبره، آگاهی ندارن. و همچنین ما مطمئن هستیم که وزارت امور مهاجرین هم بخشی از کارشان است که این را باید یک سروی داشته باشن و من فکر کنم امیام به این حد نیستن. آقای سعادت، اولیسی که افغانستان هم یا پارلمان هم فکر نمیکنه که موضوع مهاجرین یا مشکلات مهاجرین دست کم میگیرن؟ در بعضی موارد سر صدا بلند میشه که مهاجرین با مشکلات مواجه هستند یا سردی هوا تلف شدن یا بعضی مسائل، اما کمیسیون مشخصه، کمیسیون مواد مخدر، کمیسیون فساد اخلاقی وجود داره، اما کمیسیونی که به نام عودت کنندگان است فقط به نام کوچی ها تمام شده، چیزی به نام کمیسیون مهاجرین وجود نداره. خب وقت عودت کنندگان چیزی است که از همو برنامه‌های مهاجرین است، یعنی به این معنا کسایی که از بیرون عودت میکنن. اما کمیسیون اگه شما سعی کنین 5 نفر خب تمامش نمایندگان کوچی متاسفانه کمیسیونایی که در ورسی جرگه ساخته میشه مطابق به طرز العمل داخلی یا اصول وظایف داخلی هر کس مطابق به تخصصش باید در یک جای به جای شود دمو کمیسیون توظیف شود یا دمو کمیسیون خود انتخاب بکنه. متاسفانه کم علاقگی تعدادی از وکلا به کمیسیون عودت و مهاجرین باعث شده که تراکم بیشتر در دیگه کمیسیون‌ها باشه و کمیسیون عودت و مهاجرین باقی بونه برای کوچی ها، یعنی به این معنا که کوچی ها نمایندگی از تمام مهاجرین 3-4 میلیونی میکنه. اما این رقم نیست. فکر کنم که کم علاقگی خود وکلا به صورت و در عین زمان گاهی هم یک موضوع مهاجرین مطرح میشه، عکس العمل‌های شورای ملی متاسفانه عکس العمل‌های مقطعی است، فقط یعنی نمایشی و شعاری است در یک مقطع خوب میدرخشند اما متاسفانه دنبال نمیشه. این هم نبود یک استراتژی. این یک موضوع بزرگ است که تفاهم نامه که آقای جرأت اشاره کردن که یک موینشان امضا کرده با بریتانیا و استرالیا، اما شورای ملی افغانستان ما ندیدیم که یا وزیر یا موین خواسته باشند که به کدام حق و به کدام اساس خود تفاهم نامه را به امضا رساندی، حتی مو کمیسیون نخواسته. گرچه تفاهم نامه ها در صلاحیت خود وزارت است، بازی یک مشکل وقتی که بار میاره نه باز مسئولیت شماست که باید بازجو شوید. بیشتر مسئولیت در قدم اول به قوه اجراییه قرار میگیره که باید بخشای بالاتر از موین پرسپال بکنه و تجسس بکنه که چرا همچه قراردادی که ضررش بر عمو اتباع از کشور که به صد مشکل خود به اونجا میرسانه ضررش متوجه است چرا به امضا رسانده. باز بعد از اون مسئله بعدیش است که او را بعد به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میکردن. حداقل کسای دیگه هم که در صدد همچه پیمان‌ها یا تعهدنامه یا
مفاهمات بین کشورها باشند که بیشتر ملت ما از او رنج و ضرر ببینن، از او جلوگیری شود. تشکر. ښاغلی پښتون، آیا واقعا په یونان کې چې ویل کېږي 15,000 زیات کم مهاجرین دي، د دوی 50% ټول غواړي چې بیرته افغانستان ته راشي؟ لومړی سر کې به زه تاسو ته وایم په یونان کې موږ 80 یا 50,000 مهاجرین نه لرو. او هغه احصایې چې حتی ما د یونان له حکومت نه پوښتنه وکړي، هغه احصایې چې درکوي په خپل هم وایي چې موږ نه پوهېږو، خو 25 ته 10,000 مهاجر په یونان کې ژوند کوي. یعنې 80,000 مهاجرین نشته، 25 ته 10,000 د هغه هم تلونکي یو هغه دي چې لکه سږ هر ژمی چې دا کمیږي اوړی بیا یونان ډکېږي. نو تقریبا ما چې موږ هغه کړې د څېړنه هم چې کړې تقریبا د 25 تر 150,000 مهاجرین هلته ژوند کوي. خو هلته د یونان حکومت هم دقیق شمېر د دې مهاجرینو نشته، ځکه چې نن راځي څوک سبا ځي څوک یو کال وروسته ځي. نو ځکه هغوی ته هم دا صحیح هغه نشته، خو تقریبا 25 ته 10,000. او خبره دا ده د هغو بیرته راتلل دې ته تړلي دي چې څومره لارې کلکې سي. هغومره چې لارې کلکېږي هاخوا د تګ لپاره دوی راتګ ته بیرته زړه خوښوي، او څومره چې لارې اسانه وي وړاندې تګ لپاره نو دوی هم د بیرته راتګ ته زړه نه خوښوي، ځکه چې هغه خلک چې راغلي اول خو په څومره هغه خپل د کور یا خپل ځمکه هر څه یې خرڅ کړي هلته راغلي. هېڅوک داسې افغانان موږ تاسو هغه افغانان وروڼه چې راځي هغه ټول مزدور خلک دي، یا ځمکه خرڅوي یا کور خرڅوي یا حصه د خپل د کور خرڅوي چې هلته رارسېږي. نو هېڅوک دې ته حاضر نه وي چې مثال دومره هغه وکړي بیرته راسي. او بله خبر لکه دا ستاسو د صنعت په هکله چې ویلې، ما د دې په هکله یوه لیکنه هم لوستلې وه چې ناروین یو مهاجر ورور یو پاڼې ته لیکلې وه چې ډېر شکایت یې دې نه کړی وای. موږ که راوګرځېږو د موږ پوښتنه هغه زه راغلی مثال دلته یو زده کړه وکړم، د ما راتلونکي څوک راته ضمانت کوي صحیح ده دا هغه اوسو، مګم یو موین په سطح باندې غلطي کېدل دا خو هېڅ د منلو وړ نه ده. او بله خبره راځو موږ تاسو د هغو مهاجرونو وروڼو ته چې هلته راځي او افغانستان حکومت نه څه تمه کوي، هر شی جوړېږي شعار په نوم، مګم هغو خلک به څه تمه ولري صحیح دلته به شعار وي، دلته خو خلک زړه خوشحال هغه څوک چې هېڅوک شاته د پوښتنې نه لري. موږ لکه یو ټولنه هېڅ وخت حکومت نه ده، موږ زو هر ادارې د دولت د یونان ته موږ داسې پېژندل شوي لکه د افغانستان حکومت، ځکه چې څوک نشته پوښتنه دوی هر اداره کې موږ زو د دوی پوښتنه کوو. پولیس ته که څوک بندي کېږي هر مهاجر نور چې نیول کېږي تقریبا تر 3 میاشتو یونان ته چې غیر قانوني ستاسو اداره خدمتي اداره ده که تاسو غواړئ چې اروپا ته لاړ شئ؟ نه موږ خدمت کوو هلته، موږ خپله زموږ ته اوسېږو. د چا لخوا نه مرسته در سره کېږي مستقله یو ډېر کمه مرسته باندې چې موږ ته سوې په ډېر کم د چا له خوا نه شوې؟ د هماغه ورته اوسېدونکو افغانانو وروڼو له خوا نه لکه ډېره کمه مرسته چې کېږي په هغې موږ ځان چلو. او که موږ دومره مالي هغه ولرو ډېره ستونزه به هم د خلکو هواره کړې. موږ په هغه ډېرې کمې مرستې چې یو لکه موږ تاسو ته لکه د افغانستان یو رسمي ارګان چې موږ هلته اوسېږو هره ستونزه موږ هواره خلکو نور مهاجرین چې په یونان کې دي تاسو چې ورسره خبرې کړي دوی دلیل څه وایي چې ولې افغانستان راځي دومره زجر په ځان باندې؟ اول ستونزه دا ده چې د موږ او تاسو هغه مهاجرین چې د ځای نه راځي له کلیوالو سیمو نه چې درته ومې بل چې ښارونه هم راځي اما پوهاوی خو بیخي نشته. او بله خبر دا ده زموږ او تاسو دوهم نسل چې لکه ایران او پاکستان کې ژوند کړی ده هغه خلک را روان دي کورنیو سره په هغه سره هغوی خبر نه دي چې هر څوک چې واوښتل هغه ځای نه چې له یونان نه واوښت هغه ته هر څوک ټلیفون کوي ولا څه خلو ولا ډېر ښه ځای ده او ښه ژوند لرم دا ده وغیره، مګم حقیقت نه خلک خبر نه وي چې څه ورځې تېرېږي په پارکو کې ژوند ده لکه چې دوی ویل زیاتره د کومې سیمې خلک دي د افغانستان د کومې نقطې خلک دي؟ د افغانستان کورني چې دي د هرات او د هزارجات د سیمو دي او مجرد چې دي موږ تاسو پښتانه چې دي د مشرقي خلکو نه ډېر زیات راځي لکه د ننګرهار لغمان ولایت او کونړ ولایت نه نور ولایتونه هم راځي لکه دغه درې کورنۍ د هرات او دغه د هزارجات سیمونه ډېر زیات دي کورنۍ خو ځکه چې موږ تاسو هرات چې دا په سرحد کې ایران سره پروت ده او نور ورونه هم چې مهاجر شوي ایران کې اوسېدو اوس ورته ستونزې ډېرې جوړې شوي دي. ایران کې ژوند اسانه اوس ډېر ژوند غوته هم سخت کړی لکه زده کړې د هغو ماشومانو ته نشته هغه نشته هغه نه پوهېږي چې زه دغه سرمایه لرم دغه لار کې لګوم هلته چې رسېږم سبا د ډوډۍ پیسې نه لرم لکه 1 لک یورو ماته ستاسو له 50,000 یا 80,000 روپۍ چې هغه لګي هغه که دلته راسي ډېر ښه ژوند به یې په نظر ولري لکه غوز ملکو ته خو چې راځي په پارک کې ژوند به فکر نه کوم چې هغه توقع لري هېڅ افغان داسې زړه نه لري چې یو عزت یې هلته په خاورو په هغه کې پروت وي. او بله خبره مې تاسو ته یو ټکی مې ویله چې هر هغه ورور چې راځي همدغه غواړم چې ووایم د ځای نه تاسو له سټوډیو نه چې هر هغه ورور چې راځي دغه یا خور یا کورنۍ چې غواړي د ځای نه حرکت وکړي لومړی د خپل ښه په دې هکله د معلومات وکړي چې څه ستونزې ویني بیا که راځي نو خپل زړه ښه کوي هغه به د دوی ډېر خلک په سمندر کې ډوب سو ډېر خلک په لارو کې ورک سو ډېر خلک تاسو ته به معلوم وي د ایران او ترکیه په سرحد کې به خلکو ګراوول او هغو نه به یې غوږونه او سږمې غوڅولې نو ته فکر وکړې دغه حالاتو ته څوک کوي. مننه کوم ښاغلی پښتون. ښاغلی شارق دوه مسلې دي یو مسله دا چې په حقوقي لحاظ کله چې یو معین یو قرارداد لاسلیک
کوي بهرني هیوادونو سره د مهاجرینو په اړه باندې دلته قانون په دې موین باندې څه حکم کوي او د دې موین په پراس کې چې څوک دی د باندې څه حکم کوي او دویمه پوښتنه مې دا ده چې دغه سیمونه چې ورور ته اشاره وکړه پښتون صاحب چې اکثره کورنۍ چې دي د هرات او مثلا د افغانستان د مرکزي سیمونه دي فکر نه کوئ دلته امنیتي وضع هم دومره خرابه نه دی بیا ولې دا خلک زړه ښه کوي چې مهاجرت ترسره کړي ډېر ښه ستاسو سوال دوه برخې لري زه په دوه برخو کې جواب ورته ورکړم د حقوقي او قانوني لحاظ نه زموږ د رئیس دولت وظایف دي په 45 ماده کې د اساسي قانون 18 فقره ډېر زیات وضاحت لري چې هغه دغه قراردادونه بینالمللي یعنې دوه ملکونو تر مابین کې یا نور قراردادونه چې امضا کېږي دا باید یو اجازه نامه په اصطلاح باندې ورته ورکړي چې دغه وزیر کولی شي دغه رابطه باندې قراردادونه امضا کړي دغه مین صاحب چې دا کوم شی امضا کړی دی لکه څنګه جرات صاحب چې وایي چې رهبري د وزارت زه فکر کوم چې دا مین په خپله په دې رهبرۍ کې رهبري په ټیم کې دی نه مینانه ته مرکزي رئیسان رهبري هیئت دی د وزارت ته که رهبر ورته ووایي چې وزیر صحیح خبر ده خو دا په خپله د رهبرۍ غړی سړی دی او دا چې په دا خود سره شکل باندې تللی دی دا عین د حکومت یو غړی دی موږ تاسې ګورو چې کله وزیر حضور نه لري په وزیرانو شورا کې موین د دزي او د زیډ لري چې وزیر خبر نه یو موین یو شی لاسلیک کړي نه داسې ده چې زموږ په دې وطن کې ډېرې داسې پیښې رامابینته شوي دي چې کله مسؤلیت راشي بیا مسؤلیت څوک په غاړه باندې نه اخلي کیدای شي چې رئیس دولت هم اجازه ورته نه ورکړي او بالاخره وزیر هم هدایت شفاهي اخیستې اوس اسناد نه که د امین محکمې ته هم کش شي په دې جرم باندې کیدای شي چې وزیر ته ځان وکاږي او شفاهانې کیدای شي ورته داسې موضوعات بیخي ډېر دلته شوي دي لکه موږ تاسو چې څه معاهدات ولیدل چې په 2002 2003 کال کې د افغانستان حکومت امضا کړي دي زه په هغه په اشخاصو افرادو باندې په هېڅ وخت نه وراړم هغه د افغانستان د دولت په نمایندګۍ باندې امضا شوي دي دا چې وزیر خارجي هر څوک دا چې وزیر داخلي هر څوک دا وزیر دفاع هر څوک دا معاهدې امضا شوي دي دا د شخص ته نه راجع کېږي دا اوس هغه چا د حکومت ته راجع کېږي چې د حکومت په لاس کې خلک دغه نیوکه فکر نه کوي چې رئیس جمهور ته متوجه کېږي چې دغسې وزیران معرفي کړي سل په سلو کې ولسي لګۍ ته متوجه کېږي چې دغه وزیرانو ته یې رایه ورکړې او دغه موینان مختار شي بالکل سل په سلو کې منتها ولسي پارلمان 14مې دورې یو کار وکړه چې د رسنیو د لارې موږ او تاسو واورو حکومت په هر شکل چې دغه قراردادونه چې ما ورته مخکې اشاره وکړه چې دا 15مې دورې ته نه وتلي باید هلته تللي وي د تصویب اخیستل شوی وي او هغه قراردادونه چې ګوره تصویب تر څو پورې نشي هغه اصولي قرارداد هغه هیوادونه چې لاسلیک کوي هغوی خو عملا اجرایي کوي خو هغه خو چې ما خو داسې قصه ده یو چاته کاغذ ورکړه هغه ته ښه استفاده کوي یو چاته ښه فرمان ورکړه هغه په یوه اداره کې نشي چلولی هغه د خپل دوی پورې ولسي جرګې 14مه دورې ته کومه قراردادونه چې ورغلل موږ تاسو ویلو چې دواړو اطاقونه په اتفاق د آراو باندې هغه قراردادونه چې د افغانستان د ګټو په خلاف وو هغه فسخ شول او هغه قراردادونه دغه دوه سیمې چې د ما د پوښتنې دویم جزو چې دغه سیمونه چې یعنی مهاجرین ځي کورنۍ هم ورسره وي ولې ځي دوی دلته امنیت هم دومره خرابه نه دی دوه دلیله چې موږ اورېدلي دي د دوستان چې په بیرون کې ژوند کې خصوصا په امریکا او په کاناډا په امریکا او په اروپا کې کله کله داسې وویل شي او دا به واقعیت هم اوسي چې کاناډا یو وخت کوشش کاوه چې زموږ د اهل تشیع ورونه چې د مرکزي افغانستان نه ځي دا په ښه شکل باندې او په زر ومني نو دوی حرکت ډېر زیات شو یعنې تبلیغات وو تبلیغات هم وو کیدای شي هلته واقعیت هم داسې اوسي زه نه پوهېږم زه په قبلولی نه شم خو د دې دا کورنۍ ډېر زیات حرکت هم وکړه او لاړل هلته او دغه مذهب خاوندان دا په دې دواړو هم په هرات کې دي او هرات کې هم که چېرته دا سروي سره وشي زه فکر کوم چې همدغه د اهل تشیع ورونه به زیاتر په دغه شکل باندې کېږي بیا چې مخامخ شوي هغه بېله سوال دی که نه خو نو یوې خبرې ته نور غواړم چې لږ دغه ووایم جرات صاحب ویلې چې موږ 22 مشاورین په مختلف ریاستونو په مختلف ځایونو کې دي دا فکر کوم د یونیسیار د فنډ مقرر شوي مشاورین وو او دا کې چې شفافیت څومره دی اسناد به ورته برابر شوي اسناد ورته وي چې اوس اسناد یې ولټي څارنوال به هم په کتاب کې پیدا نه کړي خو که اشخاصو افرادو کې راوغواړئ ځکه دا پروژه یو وخت کې چې ما اورېدلی یو پروژه د 5 میاشتو لپاره څومره پروژه و اشخاصو افراد استخدام شوي او معاشونه زیات یا کم ورته ورکول کېدل خو لکه دا په ټول حکومت کې چې د فساد نه ډک دی دا وزارت هم د فساد په رأس کې دی لکه څنګه چې جرات صاحب په یو نیم ځای کې خبرې تاییدوي چې دلته قراردادونو ته راشو داسې خبرې دي کېدای شي جرات صاحب پرې لږ رڼا هم واچوي
ځکه دا د بیرون ډېره د خلکو مننه خبرې دي. زه شارف صاحب غواړم فقط یو لنډ دغه زه لنډ غواړم همدا دا که غواړم قراردادونه دي هلته د وزیر صاحب کوم دامات دی چې ما نوم یې ترلاسه نه شو کړلی وایي دا مشاورین ته موټر چې استخدام شوي وو 2 میاشتو لپاره موټر استخدام شو پروژه د 5-6 میاشتو چې دا پیسې به څه شکل شوي دا د بیروني خبرې دي که نه. بل د عثمان په نامه یو څوک دی فاینانس افسر دی هلته د جي ام یو پروژې نه چې انحصار فکر کوم چې تمویلوي دا بیا د وزارت هر څه کاره دی چې وګور په شعبه کې درک نه بیرون خریدارۍ پسې مصروف دی خریداریانې کوي. بل دا سفرونو ته چې روان کړي د ځان سره وزیر صاحب دغه وزارت یو کار ډېر ښه کار کوي چې د دواړو ماسونو ګوره ما پوښتنه کړې ده او دوستان پکې شته دي چې هغه دوی سره همکار دی او پارتنر دی چې هغه یو یونیسار دی د نړیوال کمیټه ده د مهاجرینو د ملل متحد او بل د آیم مؤسسه ده دوی ته د سفرونو زمینه لږ لږ برابري او هغوی هم ښه دي چې ولا روان شي. نو دا پکې د خپل دوستان یاران پکې روان کړي. دا یما به دوی په دې وزارت کې چې دی دا کوم هلک دی او دا د دوی هغه د مؤسسات کې موږ ورته لیزن افسر ویلی او دلته د دوی په سرسان د وزارت خارجي او د نورو سره دا بعض ډېره مننه کوم شارق صاحب. نو دغه شان چې رواني نو وزیر صاحب چې په دې شیانو باندې مصروف زه مطمئن یم چې دا 4-5 میلیون مهاجرین به بیچاره. آقای جلال دو مشکل دیگه که یا دو انتقادی که بالای وزارت شما وجود داره وقت چون کم است اگر کوتاه جواب بدین. یکی که تعدادی از مهاجرینی که در کابل زندگی میکنن به نام کسانی که از هلمند آمدن یک تعداد از یا در کامرا تا گفتن که وقتی که ما میخوایم که دوباره به هلمند بریم از وزارت مهاجرین نفر میای بر ما میگه که شما بگین که ما نمیخوایم به هلمند بریم. یک موضوع دوم شرکایی که میگه ساخته شده بخصوص در کابل در ساحه باریکاب دیسابس گفته میشه که اکثریت کسانی هستند که در کابل خانه دارن و اونجا یک نمره گرفتن برشان داده شده چون شرک همو تو مانده به خاطر کسانی است داده شده به کسانی که خانه دارن در کابل. چقدر واقع داره اگر شما را خود کردین خب بازم میشه که نه چنین چیزی نیست. من بیشتر از اینکه به عنوان سخنگوی یک وزارت اگر ضعف موجود باشه چنانچه که من بر شما گفتم جناب معین صاحب چنین کار را کرده من میتونم که اذعان کنم با استفاده از جامعه مدنی افغانستان. اما اجازه بدین که من در قسمت اتهام هایی که وارد شد سر وزارت امور مهاجرین پاسخ داشته باشم. یکی که تمامی کسایی که وارد کشورهای اروپایی میشن اینا کسایی نیستن که تحت فقر در داخل افغانستان زندگی کردن. میخوایم بگیم که دو گونه مهاجرت های غیر قانونی، یکی به اساس شوق و ذوق و تفنن و رفتن از یک آینده خوب به خوبتر و خوبترین سفر دارن که کلش ما اشاره نکردیم که به اساس مجبوریت شاید یکی کسایی که مجبور هستن. چگونه مجبور را ما میتونیم ببینیم که 24,000 دلار آمریکایی داشته باشه که یک سرمایه کوچک از میشه که آدم در داخل افغانستان زندگی خود را پیش ببره. در قسمت از اینکه جذب 32 مشاور اگر این فساد باشه من میفهم که هیچ گونه فکری که بیشتر بدانه در مورد وزارت امور مهاجرین چنین اتهامی را نمیبنده. ما میخوایم میره بگیم که وزارت امور مهاجرین از سال 1385 بودجه انتقالی داره. این باید بدانه کسی که در این مورد گپ میزنه. وقتی که بودجه انتقالی داره ضعف را جلالتمآب وزیر امور مهاجرین در میابه که چگونه شبکی را ما باید حداقل جبران کنیم و میبینه که ظرفیت مثلا مأموری که 48-49 سال از وزارت کار میکنه با وسایل مدرن دیتا و کامپیوتر اصلا آشنایی نداره و نمیشه که او را ما از وزارت به شکل منفک و به جایش کس دیگه را بیاریم چنانچه که قانون افغانستان اجازه را نمیده. اما با جذب 32 مشاور وقتی که کار به پیش میره اگر این فساد باشه میشه که بینندگان در این قسمت قضاوت خود داشته باشن. سفرهای خارجی که گفتن سفرهای خارجی یکی از نتایجش همی بوده که 65,000 شهروند افغانستان در یونان هر انسان با احساس را تکان میده که وقتی که کاسه در دستش پشت درب کلیسا بره. شما این قسمت حل شد. کدام اساس گرفتین که 65,000 است؟ تقریبا 4 روز کاری در داخل کشور یونان داشتن جلالتمآب وزیر امور مهاجرین، به ایتالیا داشتن، به ترکیه داشتن و با نماینده های مهاجرین در اونجا ملاقات داشتن. اگر شما دوست داشته باشین ما تصاویرش بر شما یک نماینده خب فعلا از یونان اینجا حضور داره که میگن 60,000 دقیقاً در میان 65,000 شهروند یکی که نماینده باشه تا هنوز معرفت کاملا با ایشان ندارم. اینا گفتن که یک نهاد است و اینا معاون از اون نهاد هستن، یعنی یک شخص نیست. ممکن که ما تصاویر اگر شما خواسته باشین که جلالتمآب وزیر امور مهاجرین در اینترنت هم اگر سرچ کنین با شمار از نماینده های مهاجرین در یونان دیدار کرده و مشکلات از اونها را گرفته. یکی از
اساسی ترین مشکلش بوده که اونا خواستار برگشت به داخل افغانستان بودین. نمایندگی افغانستان اونجا حضور نداشته که هویت از اینا رو مشخص کنه. سوال دارم که اینجا پیدا شد، اگر کوتاه جواب بدین. شما گفتین یک شخصی که مثلا 30 سال در وزارت کار کرده و با دیتا و اینترنت بلد نیست، یعنی مجبورن یک مشاور باید گرفته شود. پس فکر نمیکنی که به یک پست یعنی 2 نفر رئیس اداری است اینترنت بلد نیست، یک مشاور بر از او گرفته شده؟ چرا امور رئیس اداری برقرار نمیکنه؟ وقتی که جلال نواب رئیس جمهور افغانستان از مسئولیت کاری کارمندان حرف میزنه، این بار معنایی خیلی ها بزرگ داره. ما در حال حاضر مثلا همون مدیری که 30 سال کار کرده او 5000 افغانی معاش داره، کسی که به عنوان مشاورش می 40 تا 60000 افغانی قوانین که ساخته میشه جنبه های مثبت خود هم داره، جنبه هایی یعنی که مشکل شما بالای قانون اندازید دیگه. اگر مشکل است ببینید، من میخوایم وضاحت بدم. یک مأموری که 30 سال در اونجا وظیفه اجرا کرده و مطابق با اینکه اصلاحات اداری امتحان گرفته و آمده به وزارت معرفی شده، آیا شما میپذیرین که حق وزیر به خود به طور منفک بسازه؟ وزارت مهاجرین خود 30 سال نخواد شد، کم میشه که ایجاد شده. از 67 ایجاد شده. وزارت امور مهاجرین چندین مرحله داشته، ریاست بوده، وزارت بوده، بعد یک وزارت بوده. وقت رو خیلی پلان توګه چې وخت پوره دی. ما وخت وایم د مهاجرین وزارت د کار په هکله مې غوښته چې دوی نه دوه پوښتنې مو کوم یادونه وړاندیز هم دارم. اول چې وزیر صاحب هلته راغلی صحیح د هر چا سره وکتل، موږ یې ونه کتل دا مهمه نه ده یا مثال څه ستونزې هواره شوې. بله خبر دا ده که ډیپلوماتان موږ تاسو یاد کړو د بهرنیو چارو وزارت نظر تاسو ته وایم هغه سفارت چارواکي مخکې له دې تر دې هم راتله، اوس هم راځي، هېڅ ډول توپیر نه ده راغلی. روابط دیپلماتیک ایجاد میشه، مستحکم میشه با یک کشور. اگر این نتیجه نباشه قضاوت را میگذاریم بر خودشان. تشکر. ډیره مننه کوم تاسو ټول نه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. کور مدان قدرمن دوستان، زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.